السلام علیکم دوستانو، شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن ولرئ. زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع د 25 KVA ترانسفارمر پر رابطه باندې ده چې 25 KVA ترانسفارمر د 2 کیلو واټه مصرف د چلولو ظرفیت لري او د 100 کیلو واټه مصرف لپاره نصب او کنیکشن کیږي او په عامه توګه د 25 KVA ترانسفارمر څخه منګه څو کورونو ته پاور سپلای کولای شو او یا په دې باندې منګه څو HP واټر پمپ نصب او کنیکشن کولای شو. دوستانو د دې ټولو مهمو معلوماتو پر رابطه زه غواړم ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریکم. نو دوستانو دا ویډیو مسکپ کوئ تر اخره پورې وګورئ ترڅو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول دوستانو کله چې مونږه دا معلومول غواړو چې په 25 KVA ترانسفارمر باندې 100 کیلو واټه مصرف چلولای شو، نو اول د 25 KVA ترانسفارمر KVA دا بدلو دوستانو کیلو واټ ته. د دې د بدلولو لپاره مونږه ضرورت لرو د فارمول ته کیلو واټ مساوي کیږي KVA ضرب پاور فیکټر سره. د دې فارمول د عملیات څخه وروسته د 25 KVA ترانسفارمر کیلو واټ مساوي کیږي د 100 کیلو واټ سره. د دې نورسته دوستانو ترانسفارمر باید په میکسیمم افیشنسي باندې په نورمال ډول باندې وچلیږي او د کار او فعالیت په صورت کې دا هیټ نشي او ګرم نشي او د ترانسفارمر د سوځیدو لامل ونه ګرځي. نو د دې لپاره دوستانو بیا مونږه دا 100 کیلو واټه د ترانسفارمر دوستانو دا به مونږه په 0.8 چې دا د ترانسفارمر افیشنسي دا په دې کې ضربو نو د 25 KVA ترانسفارمر کیلو واټ مساوي کیږي د دې عملیات څخه وروسته د 14 کیلو واټ سره. راځو دوستانو 14 کیلو واټه برېښنا مونږه څو کورونو ته سپلای کولای شو. کچېرې مونږ د یو کور مصرف ایوریج دوستانو 1 کیلو واټ مصرف وټاکو نو د 25 KVA ترانسفارمر څخه مونږه 14 کورونو ته برق سپلای کولای شو او د 1400 کیلو واټه مصرف په نتیجه کې به ترانسفارمر په نورمال ډول باندې چلیږي د افیشنسي مطابق او د ترانسفارمر کویلونه به هیټ کیږي او ګرمیږي. نو د دې ترانسفارمر څخه مونږه په دوامدار توګه استفاده شو کولای ځکه چې د دې ترانسفارمر لوډ او مصرف د ترانسفارمر د افیشنسي مطابق دی. راځو دوستانو 25 KVA ترانسفارمر ته چې دا مساوي کیږي د 14 کیلو واټ سره. نو د 25 KVA ترانسفارمر ته منګه څو عدد 1 HP موټر نصب او کنیکشن کولای شو چې په دوامدار توګه په نورمال ډول باندې کار او فعالیت اجرا کړي. نو دوستانو 1 HP موټر مساوي کیږي د 240 واټ سره. نو 14 کیلو واټه د ترانسفارمر دا تقسیمیږي د 1 HP موټر واټ باندې چې دا مساوي کیږي HP د 240 واټه سره. مونږ ته په لاس باندې راځي 1 عدد. نو دوستانو په 25 KVA ترانسفارمر چې د دې کیلو واټ مساوي کیږي د 14 کیلو واټ سره په دې باندې دوستانو مونږه په نورمال ډول باندې 1 عدد 1 HP موټر چې د دې واټ مساوي کیږي د 240 واټ سره دا چلولای شو او د دې څخه په دوامدار توګه استفاده شو کولای. نو دوستانو دا وا زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع چې د 25 KV ترانسفارمر او د دې د مصرف پر رابطه باندې وا چې د دې څخه منګه څو کورونو ته پاور سپلای کولای شو او یا په دې باندې 1 HP موټر څو عدد لګولای شو. نو دوستانو که غواړئ برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل په خپل کورونو کې ترمیم او جوړ کړئ. نو دوستانو که زما چینل مو تر اوسه پورې نوی سبسکرایب کړئ نو مهرباني وکړئ زما چینل سره سبسکرایب کړئ او که دا ویډیو مو خوښه شوې در سره لایک او شیر کړئ د خپل مرګرو سره ترڅو خیر او پیدا ټولو ته ورسیږي. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.